عمر رضی الله تعالی عنہ خپل بیبي لره دایتوب د پاره بوتل. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به د خپل خلافت په زمانه کې ډیر ځلې د شپې د څوکیدارۍ په تور د ښار حفاظت هم کولو. یو ځل په دې حالات کې په یو میدان تیر شو، وی لیدل چې یوه خیمه د ویښتو جوړه شوې لګېدلې ده. ړومبی هلته نه ولیدلې، هغه ته نږدې ورغې نو وی لیدل چې یو صاحب هلته ناست دی او د خیمې نه د زبیرګي اواز راځي. سلام یې وکړو او هغې صاحب سره کېناسته او پوښتنه یې وکړه چې ته څوک یې؟ هغه وویل یو مسافر یم، د ځنګل اوسیدونکی یم. امیر المؤمنین ته خپل ضرورت پیښ کوم، د مدد اخیستلو لپاره راغلی یم. تپوس یې وکړو چې د خیمې نه د اواز څنګه راځي. هغې صاحب ورته وویل زه سړیه خپل کار کوه. دوی مبارک اصرار وکړو چې نه، خامخا ووایه څه د تکلیف اواز دی. هغې صاحب وویل د ښځې د بچي د پیدا کېدو وخت نږدې دی، درد ورته کېږي. دوی مبارک وفرمایل چې څوک بله زنانه ورسره شته؟ هغه وویل هېڅوک نشته. دوی د دغه ځای نه راپاڅېدل، کور ته یې تشریف یوړو او خپلې بیبي حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنها ته یې وفرمایل چې یو ډېر د ثواب څیز مې په قسمت سره ستا دپاره راغلی دی. هغې تپوس وکړو څه دی؟ دوی وفرمایل یو د بانډې اوسیدونکي غریبه زنانه یوازې ده او ورته د بچي پیدا کېدو تکلیف دی. دوی وی او که ستاسو اجازت می نو زه هم تیاره یم. او ولې به نه تیارېدم چې دا هم آخر د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنہ لور وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د ولادت دپاره د کومو څیزونو ضرورت پیښیږي، تیل، زړوکي وغیره واخله او یوه کټوۍ او څه غوړي او دانې وغیره هم ورسره واخله. هغې راواغستل، روانه شوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خپله ورپسې رستو تلو. هلته چې ورسېد نو حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنہ خو خیمه ته دننه لاړه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اور بل کړه، کټوه کې دانې ویشولې، غوړي واچول، په دې کې د ولادت نه فراغت وشو. دننه نه حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنہ اواز وکړو امیر المؤمنین خپل دوست ته د هلک پیدا کېدو زیره ورکړه. امیر المؤمنین لفظ چې کله هغې سړي واورېده نو ډېر ویرېده. دوی مبارک ورته وفرمایل د ویرې خبره نه ده. هغه کټوي خیمې سره یې کېښوده چې په دې ښځې څه وخوروي. حضرت ام کلثوم رضی الله تعالی عنہ په هغې وخوړوله. دې نه پس یې کټوه بهر ورکړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغې بانډیجي ته وویل چې واخله ته هم وخوره. ټوله شپه دې شوګیره کې تېره شوه. دې نه پس یې خپله بیبي ځان سره کړه، کور ته یې تشریف راوړو او هغې صاحب ته یې وفرمایل چې سبا ته راشه، ستا دپاره به انتظام وکړی شي. فایده زموږ د زمانې څوک بادشاه یا رئیس نه، څوک د معمولي حیثیت مالداره هم داسې شته چې د غریب په ضرورت کې د مسافر د مدد دپاره دغه شان خپل بیبي د شپې ځنګل ته بوځي او خپله نغري کې اور بلول پخول وکړي. مالداره خو پرېږده، څوک دیندار هم داسې کوي. سوچ کول پکار دی چې د چا زمونږ نوم اخلو او د چا په شان د برکتونو هره خبره کې امید ساتو. آیا سکار هم مونږ د هغوی په شان کوو؟